أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته زمانونو اسلامی کال شروع شوه دی او نن د اسلامی کال سلورم تاریخ دی. اسلامی کال د محرم نه شروع کیږي او انګریزی کال د جنوري نه شروع کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه رااله نو هغه د صحابه سره مشوره وکړه چې یو تاریخ د اسلام مقرره نو چې د کوم وخت نه مقرر نو چاوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مقرر کو او باغی اتفاق ونشو دا خو عیسایانو تاریخ دین هغه سره مشابهت راځي. هغه د عیسی علیه السلام د ولادت نه شروع کړی دا چاوي د نبوت د چې کله رسول الله مبارک د نبوت او پیغمبري ملو شوی دا چا وفات یادو مختصرا دا د چې فیصله پدې وشوه چې د اسلام لوی قوت او طاقت د هجرت نه پس کار شوی دی او الله پاک چې قرآن شریف کې اعلان کړی دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا چې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو رښتونی دین را لېږلی دی د الله د طرف نه سوچا او رښتونی دین دی او دی به دا دین په نورو دینونو غالب کوي. الله به غالب کی د حضور پاک په برکت. نو د دین غلبه د هجرت نه پس راغلی ده او د هجرت نبوت خاصم دی هغې کې خو شک نشته اخو د حضور پاک مسلم دی او ښکاره دی خو ډېره لویه غلبه چې دین ته راغلی ده چې د حضور پاک د راتلو مقصد ده او چې دین غالب شي د هجرت نه پس شوی ده او د هجرت نه پس ډېر جهادونه هم شوي دي او د هجرت نه پس اسلامي ریاست او حکومت هم قایم شوی دی او د هجرت نه پس د مدینې خلکو انصارو ډېرې غټې قربانۍ هم ورکړي دي او د مدینې منورې د زندګۍ لوی اهمیت هم دی. نو بس د هجرت نه به دا تاریخ مقرر کړو په دې فیصله وشوه. نو هجرت خو د حضور پاک په ربیع الاول کې شوی دی خو تیاری د محرم نه شوی و. ذوالحجه کې د حضور پاک سره د مدینې انصارو بیعت وکړ. د مینا کې د یو غونډۍ شاته لیلة العقبه او هغې بیا دعوت ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم له د هجرت. نو حضور پاک صحابه ته وی ځای روان شئ. نو څه صحابه د ذوالحجې په آخر کې ووتل د لوی اختر د میاشتې او څه په د محرم کې ووتل خو محرم چونکې اشهر حرم ورته وایي د هغې لومبۍ میاشت وه نو دوی فیصله په محرم وکړه. نو محرم نه اسلامي تاریخ شروع کېږي. هغه اسلامي میاشت د محرم د عزت میاشت د احترام میاشت ده. عربو به هم د اسلام نه مخکې د دې میاشتې قدر کو. په دې کې به جنگ جګړې نه کولې په دې کې به د غشو نه اوسپنې ویستې د نیزو نه به هم اوسپنې ویستې هسې نه چا سره جنگ راشي تورې به یې تیکو کې ومنډلې چې ته په غلطۍ کې غزار راله په غوسه کې ونه شي. دې کې که د پلار قاتل به هم چاله د کوڅې مخکې په مخه ورغې نو غږ به یې نه کو. دې نه دا شروع شوه. خو زما رونو محرم قیمتي میاشت ده د مخکې نه را شروع میاشت ده. دې کې یو ورځ ده لسمه ورځ د محرم چې شریعت هغې ورځې ته ډېر د عزت په نظر کتلی دي.
ډېر د قدر په نظر لکه څنګه چې د جمعې شپه د قدر په نظر ورته شریعت کتلی دي یا د عرفې ورځ د قدر په نظر کتلی شوي دي او یا لکه د لیلة القدر په رمضان کې اخیری شپو کې چې کومه برکتي شپه ده هغې ته د قدر په نظر کتلی شوي دي یا د شعبان شو قدر 15مې شپې ته چې د قدر په نظر کتلی شوي دي دارنګې د دې میاشتې 10مې ورځې ته د قدر په نظر کتلی شوي دي او عاشوره ویم ورته په دې نسبت باندې چې دا د دې میاشتې 10مه ورځ او 10مه شپه راځي دا میاشت ډېره د برکتي میاشت ده د دې شپې د وجې نه هم زموږ بعضې علماو لیکلي دي بعضې علماو چې د عاشوره ورته په دې نسبت هم وایي چې 10 پیغمبرانو ته الله په دې ورځ باندې ډېرې خوشحالۍ ورکړي دي لکه حضرت آدم علیه السلام چې الله دنیا ته راکوز که او جړل یې ټوله شپه د شپې راکوز شوی و سریلانکا کې کوز شوی و په یو غر اوس هم د آدم علیه السلام د خپې نښه په غر د پاسه پرته ده او بیبی حضرت حوا دا په جده کې راکوز شوې وه او د عرفات په میدان کې یو بل سره بیا پیژنګلو وشوه نو چې په کومه شپه راکوز شو او په سار باندې نور پرې راوخته او رڼا پرې راغله د ورځې نو دا د عاشورې ورځ وه ګوره لویه خبره ده حضرت نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته وخته او قوم یې خدای غرق که او کشتۍ په دریاب د پاسه ګرځېده او بیا په جودي غر د پاسه ودرېده قوم الله تباه که او کشتۍ ودرېده او دې ته کوز شو وی دا هم د عاشورې ورځ وه او حضرت ابراهیم علیه السلام چې نمرود بادشاه اور ته وغورځاو او سموده په اور کې اور په الله ګل گلزار که وی چې په کومه ورځ د اور نه راووت وی دا هم د عاشورې ورځ وه او حضرت موسی علیه السلام دا خو بخاري کې دي د موسی علیه السلام چې هغه له خدای د فرعونیانو نه نجات او خلاصۍ ورکه او په بحر قلزم باندې واوړېده او فرعونیان سره د ټول لښکر خدای د موسی علیه السلام په مخ کې غرق کړله څومره غټه خوشحالي د موسی علیه السلام لره چې د دشمن نه خدای بچ که او دشمن یې خدای د سترګو وړاندې غرق که وی دا هم د عاشورې ورځ وه او حضرت ایوب علیه السلام چې بیمار شوی الله د بیماری نه جوړ کړی دی وی دا هم د عاشورې ورځ ده او حضرت یونس علیه السلام چې د کب ګیډې ته تللی او د کب په ګیډه کې لګیا بیا د الله تسبیحات وی فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او دا تسبیحات وی او بیا الله د کب د ګیډې نه په اوچه راوغورځاو کب الټی که یو جون ورته دویم میلو شو وی دا هم د عاشورې ورځ وه او حضرت عیسی علیه السلام چې خدای پاک د دشمنانو یهودیانو نه بچ که او بر اسمان ته وخیجو او اوس هم عیسی علیه السلام په اسمان کې دی بره په اسمان کې دی او د قیامت نه مخکې به راکوزیږي دجال سره به مقابله کوي او دجال به وجني نو عیسی علیه السلام چې د یهودیانو دشمنانو نه خدای پاک بچ که اسمان ته وخیجو وی دا هم د عاشورې ورځ ده او حضرت سلیمان علیه السلام ته یو مسله پیښه وه هغه مسله چې ورته خدای حل کړله او الله ورته هغه خپله بادشاهي واپس کړه حضرت سلیمان علیه السلام ته وی دا هم د عاشورې ورځ ده او بعض علماء پکې دام لیکي قرآن شریف کې الله د اصحاب کهف متعلق لیکي خو پیغمبران نو نیکان خلقو چې وی ونقلبهم مونږ اړو راړو ذات الیمین و ذات الشمال کال کې یو ځل په ډډه اوړي وی د عاشورې په ورځ باندې په ډډه اوړي او حضرت داود علیه السلام الله ته ډېرې سجدې لګولې وې او ډېرې توبې الله ته وویستې او ډېره زیاته جړی کړې وه او الله توبه قبوله کړه وی دا هم د عاشورې ورځ وه او بیا ډېره لویه خبره ده چې د یوسف علیه السلام او د هغه د رونو ملاقات شو د یعقوب علیه السلام کله چې یوسف علیه السلام والد صاحب محترم او د هغه رونه مصر ته لاړل او په مصر کې د یوسف علیه السلام سره ډېره موده پس ملاقات شو او داسې عجیبه ملاقات و چې د الله په اجازت د اسمان فرشتې تماشې له راغلې وې وی دا هم د عاشورې ورځ وه هسې دا مې تاسو ته د بعضې علماو اقوال دي تاسو ته یو مثال دله درکه په دې مې پوه کړی چې دا ورځ څونه برکتي ورځ ده او څومره قیمتي ورځ ده د عاشورې ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان د روجو د فرضیت د مخکې به په دې ورځ روجه نیوله په مکه مکرمه کې
دا عاشورې پروز او درې به ایام بیز نیولې دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه د هر اسلامي میاشت دی نو چې حضور پاک مدینې منورې ته هجرت وکړو نو یهودیانو به هم دا روژه نیوله نو حضور پاک د یهودیانو نه تپوس وکړه وی تاسو په دې ورځ روژه ولې نیسئ وی په دې ورځ زموږ پیغمبر موسی علیه السلام خدای د فرعون نه بچ کړی دی دریاب وتوشلید بحر قلزم لوی دریاب د سمندر دریاب ما لیدلی زه ورته تللی لوی سمندر دریاب دی یو غاړه نه بله غاړه نه ښکاري دومره لوی دریاب دی سمندر دریاب دا نهر سویز نه لږ غوندې مخکې دا نهر سویز هم ده بحر قلزم اوبه دي د نهر سویز سره دوه دریابونه میلو شوي دي نو دا بحر قلزم حضرت موسی علیه السلام ته الله وشلو او لارې پکې جوړې شوې او قومونه هر یو قوم ته ځان له لاره شوه هر یو قوم ته او هر یو قوم په جدا جدا لار باندې ووته او فرعون چې ورپسې شو نو دریاب په خدای جوخ که نو فرعون سره د ټول قوم او لښکرو نه خدای تباه که نو وی زمونږ پیغمبر له خدای د فرعون نه نجات ورکړی دی او زمونږ پیغمبر له د فرعون او د هغه د لښکر نه او فرعون او د هغه لښکر الله تباه کړی دی نو ځکه موږ د شکریې د وجې نه په دې ورځ روژه نیسو نو رسول الله مبارک سو فرمایل وی نحنو احق بموسی منکم وی مونږ خو ډېر مناسب یو چې د موسی علیه السلام تابعداري وکړو تاسو یې دین خپل نه منئ او زه یې منمه نو حضور پاک صحابو ته د مخکې په شان اډر وکړه وی تاسو هم دا روژه نیسئ مخکې به هم نیولې خو د دوام او امر یې وکړه چې همیشه یې نیسئ لیکن بیا چې د رمضان روژې فرض شوې د مارونو د رمضان نو بیا د عاشورې د روژې فرضیت ختم شو لیکن رسول الله مبارک به بیا هم نیولې مستحب دي که څوک یې نیسي صرف دومره ده چې په وفات نه یو څو ورځې مخکې په دغه کال حضور پاک یې ورمان کړی لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه وی که آینده کال ته پاتې شم نو نهمه به هم ورسره نیسم د دې وجې نه علما لیکي چې که یوازې لسمه نیسي یهودیانو سره پکې تشبیه راځي او پیغمبر مبارک ارمان هم کړی د نهمې نو نهمه ورسره ونیسي بعضې فقها وایي خیر دی که لسمه او یولسمه نیسي نو ونیولی شي او د حدیث سره موافقت په دې راځي د پیغمبر مبارک د ارمان سره چې نهمه د دې میاشتې او لسمه ونیولی شي نو نن څلورم تاریخ دی نو لسمه یې لکه په څه راځي نن د جمعې ورځ ده که نه څلورمه ده نو خالی اتوار گل نهه او چهارشنبه او زیارت ده نو چهارشنبه او زیارت راځي داسې ده که نه ده خالی اتوار گل نهه چهارشنبه او زیارت ده نو چهارشنبه نهمه راځي او زیارت لسمه راځي نو تاسو ټولو مسلمانانو ته د دې میاشتې ګورې برکت دا دی چې ټول مسلمانانو له پکار دي چې د چهارشنبې او زیارت پر ورځ یعنې نهم او لسمه روژه ونیسئ دا عاشورې زموږ د پاکستان او د دې ټولو کمیټو په یو ورځ باندې ده نو د زیارت پر زیارت دی که نه هلکه تاسو ته یاده ده د زیارت ورځ غالبا راځي لسمه نو د زیارت پر ورځ باندې ټول مسلمانان روژه ونیسئ او د چهارشنبې هم ورسره ونیسئ ځکه رسول الله مبارک او صحابو دا روژه نیولې ده او ډېر لوی برکت دی پکې یو حدیث کې داسې هم راځي چې د عاشورې د ورځې په روژه باندې رب العالمین د یو کل ګناه خدای پاک انسان ته معاف کوي نو ډېره زیاته فایده ده په دې ورځ په روژه کې یو پکې دا عمل دی دویم عمل په دې کې څه دی یو حدیث کې راځلی دی وان کان فیه کلام لیکن خیر دې د فضیلت دپاره ویمه ادا کہ رسول اللہ مبارک فرمائی مشکات کے دا حدیث شتا من وسع علی عیاله فی نفقته یوم عاشورا چاچے پخپل بال بچ باندے دا عاشورے پرس فراخ روزی اخوڑا نو وسع علی سائر سنته دل باندے بخودے ټول کال باقی کال فراخی راولے ادار وزدا گوری دیر خلق دا شوق قدر ٹیلیفون که یره جی اغا دا و بچ بال بچ دا خیرات رز دا دا سوک رجب یادی دار وزدا پخپل بال بچو پخپل اهل عیال چې کم ستا په کور کې دي تا سره ښځه پکې راله بچی پکې رالل لوڼه پکې رالل نوسی پکې رالل نوکران که د سره دیری هم پکې رالل چې څوک د سره چې د چا روزی پتا ده او د چا مشقت اوچته نو دا ټول پکې رالل نو د دې حدیث راوی دی حضرت سفیان رحمه الله
هغه وی ما په دې حدیث باندې عمل وکړو نو وی چې څنګه رسول الله مبارک فرمایلی وی اقسم خبره ومونتله نو دا دوه عمله په دې ورځ دي نور عملونه پکې نشته دغه دوه عمله دي یو د عاشورې د ورځې روژه خو نه هم ورسره ونیسئ او دویم په دغه ورځ باندې خپلو بچو له فراخه روزي ورکول چې بچو له تنګه روزي نه ښکلې روزي وله ورکې او فراخه روزي خپلو بچو له ورکې او خپل بچي او کور ښځه په روزه خوشحاله کې نو حضور پاک فرمایي راتلونکې کال به در باندې خدای په فراخۍ باندې تیر اوس خو قصه اسانه ده فراخه روزي اوس خو زما په خیال کې هر چا ځان له فرج د غوښې ډک ساتلی دی پخوا خو به غوښه خلاصه شوه اوس خو ما بل ورځ په لاره تلمه نو یو قصاب دکان هلکه مې دکان تاسو نه کولاوهئ وایي نه عاشورې نه پس به کولاوه مې دا ولې نو وی خلکو سره پرجونه ډک دي زموږ نه غوښې څوک چېرته اخلي وی عاشورې ته بیا رسئ مې عاشوره نه خدای دې پکې خیر واچوي چې لا بلې روجې ته ونه رسئ خلکو ځان سره خیر دې سمنه نه دي په شریعت کې شریعت کې غوښه ذخیره کول دا ثابت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې یو کال حضور پاک مبارک فرمایلی وی د قربانۍ ورځې به د 3 ورځو نه زیاتې نه خورئ په هغه کال قحط و غربت و مطلب یې دا و چې بیا خو څښا کېږي په 3 ورځو کې خو خلاصولی شي نه مخ او 3 ورځې نه پس به خورې نه نو پرې چې خلک یې غریبانانو له ورکړي نو په بل کار یې بیا اعلان وکړو ویې به خورئ او ذخیره یې کې نو هغه زمانه کې به خلکو ذخیره کوله په دې چې مالګه به یې ورکړه او اوچې به یې کړې نو بیا به استعمالولې پخولې به اوس به له خلکو پرجونه غشتې دي او په هغې کې ذخیره کوي نو هېڅ بدیت نشته که چا کاره پرته وي او څوک هغه پخه کي یا ځان له نوره سبزي یا کم چې د بچو ته پې ښه پوهېږي په دې خلک ښه پوهېږي دا 2 عمله دي زما وروڼو اوس یو بله خبره درته کوم عاشورې ورځ ډېره برکتي ورځ ده او مبارکه ورځ ده نو په دې ورځ باندې الله پاک د رسول الله مبارک نیازبین وسی حضرت حسین ته شهادت ور نصیب کړی دی حضرت حسین رضی الله عنه ته شهادت ور نصیب کړی دی او ډېر په ظلم باندې حضرت حسین شهید شوی دی قسم دی چې سړی تاریخ وګوري که نه زه چې دې دی لکه له تاریخ له راشمه نو زما نظر پې منډه ووایي زه ورته کتې نه شم چې دې کې دا څنګه د رسول الله مبارک د امت دعوه کوي دا خلک او څنګه ځان ته د پیغمبر علیه السلام امتیان وایي چې هغه ماشوم بچی چې رسول الله مبارک په ماشوموالي کې څومره په مینه لوی کړی دی د رسول الله مبارک چاچی و ام الفضل د فضل ابن عباس مور و د حضرت عباس بیبي وه نو حضور پاک لراله او ډېره پریشانه وه وی د الله رسول ډېر هیبتناک خوب مې لیدی دی ډېر ناشنا خوب مې لیدی دی وی څنګه وی خوب اینم چې ستا د غوښې یو ټوکړه مې را پرې کړه او غېږ کې مې پرېوته ستا د غوښې ټوکړه مې پرې کړه او زما په غېږ کې پرېوته ډېر خطرناک خوب مې لیدی دی نو رسول الله مبارک ورته ام الفضل چاچی دا خو خطرناک نه دی دا خو ډېر ښکلی خوب دی زما د غوښې ټوکړه د فاطمې بچی دی د فاطمې به اولاد کېږي زوی به کېږي بچی به کېږي دا د غوا د غوښې ټوکړه ده او ستا غېږ کې به راپرېږدي ته به یې تربیت کې ته به یې لویې واقعي هم اقسې وشوه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د پیغمبر مبارک د لاډلي لور ډېره نیازبینه او ډېره محبتي لور حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها نه الله پاک دې پیدا کړي یا 3 د شعبان دی یا 15 د شعبان 4 هجری وه د پیغمبر علیه السلام د هجرت 4 کال څوک 3 یادوي تاریخ او څوک 15 یادوي په دې کې پیدا شو د پیغمبر علیه السلام د وفاته پورې دی نابالغه د حضور پاک د وفاته پورې دی د 6 د 7 کالو په منځ کې لا 7 کال هم پوره نه دي پوره شوی دومره ماشوم راکوټی و او چې څنګه پیدا شو او حضور پاک ته پته ولګېده نو رسول الله مبارک ورغی الله اکبر نو ماشوم یې ورته اوچت که نو غېږ کې ونیوه
غیږ کې او چې غیږ کې ونیو نو په ښي غوږ کې ولا بانګ ووې او په غس غوږ کې ورته اقامت ووې ړومبې د حضرت حسین غوږ ته د رسول الله مبارک اذان دننه شوی دی او غس غوږ ته د حضور پاک مبارک اقامت دننه شوی دی ماشاءالله دلته اوس هم خلک چې ماشوم پیدا شي یو عالم لی بوځي وي بانګ والا په خپله هم ویلی شي بانګ یو نیک سړي له چې ړومبی غوږ ته د دې توحید او د الله د لویۍ د اواز وردن نه شي لیکن دا څونه مبارک ماشوم دی د هر چا د خولې نه د حضور پاک د مبارک خولې بانګ او اقامت یې په غوږونو وردن نه شو او بیا څونه د خوشحالۍ خبره بیا اوچت که نو رسول الله مبارک خپله ژبه مبارکه د هغه په خوله کې کېښوده الله اکبر خلک ګوټي ورکوي کجوره راوالي او یو عالم یو نیک سړی په خوله کې اوروي او ماشوم لی په خوله کې کېږدي چې د دې ماشوم خولې ته لومبې د دې نیک انسان لاړې وردن نشي تحنیک ورته وایي په عربۍ کې لیکن رسول الله مبارک څه چل وکړه خپله ژبه مبارکه یې راوویسته او حضرت حسین لی په خوله کې کېښوده او هغه اوروله د ړومبې په غوږونو د پیغمبر مبارک بانګ او ړومبې په شونډو او په خوله کې د حضرت حسین خېټې ته د رسول الله مبارک لاړې وردن نه شوې څومره زیات ورته حضور پاک خوشحاله شو او بیا په اوومه ورځ ورته نوم کېښود حسین خشته نوم ښکلی حسن ډیر ښکلی حسین هم معنا ښکلی تصغیر د حسن دی خشته ګوټې ښکلی نوم دی وله کېښوده په اوومه ورځ او پیغمبر علیه السلام په یو ګډه لال کړه په عقیقه کې په حضرت حسن هم ګډه لال کړی او په حضرت حسین هم ګډه لال کړه او نوم یې ورته کېښود او سر یې وله په اوومه ورځ باندې اوخریو او د سر د ویښتو په مقدار د هغې په وزن سپین زر چاندي رسول الله مبارک خیرات او بیا ام الفضل له خپل چاچي له ورکړه چونکې حضرت فاطمه لږه کمزور هم وه او مخکې بل بچی په غېږ کې حضرت حسن نو دا حسین یې واغېشته او ام الفضل له یې ورکړه خوب هم هغې لیدلی و وی دا ماشوم تل ویوه نو د هغې یو بچی شوی و قسم رضی الله تعالی عنه حضرت قسم په ازبکستان کې په سمرقند کې دفن دی نو حضرت قسم لی پی ورکول نو دا ماشوم یې ورسره یو ځای که نو دا عباس رضی الله عنه بیبي ام الفضل لوی که او د حضور پاک به کله کله ورغې نو فاطمې ته به ویوي زما بچي ماله راوباسه او قسم په خدای بویول به بویول به ځان ته به یې نږدې کړل او بویول به وی هما ریحانتای من الدنیا ماشاءالله دا په دنیا کې زما کشمالوګان دي کشمالو خشته ښکلې بوی کوي کچمالو خلک یې بویی ماله خوند راکوي ماله د دوی نه خوشبو راځي زه پې خوشحالېږم رسول الله مبارک بویول به بویول دومره مینه یو ځل رسول الله مبارک په لاره تېرېده د حسن و حسین د ماشومانو جړل په کور کې دننه واړه خامخا جاړي رسول الله مبارک خپلې لور فاطمې له آواز ورکړه وی ماشومان قلار که دا ولې جاړی دومره مینه او دقسې په منبر حضور پاک ناستو او صحابو ته تقریر کو او دا دواړه ماشومان را روان دي او تیندکونه خوري واړه دي لا پوره ګرځېدي هم نشي اوهو قسم دی حضور پاک د منبر نه کوز شو او دواړه بچي په غېږ کې راوچت کړل یو یې په دې پتون کېښود بل یې په دې پتون کېنو او الله رښتیا ویلي دي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه چې مال او بچي ازمایش دی وی دا بچی مې دواړه ولیدل چې را روان او تیندکونه یې خوړل نو ټینګ نه شم او ورکوز شم دواړه مې اوچت کړل او په غېږ کې مې کېنو لیکن دا نیازبینم الله د خلقو د لاسه شهیدان شو حضرت حسن ته زهر ورکړی شو او هغه په هغې شهید شو او حضرت حسین سره په کربلا کې هغه ظلم شوی دی هغه ظلم چې زه یم که د اسمان ماتېدی او دا ځمکه شلېدلې او دا غرونه ټوکړې کېدې نو د حضرت حسین په شهادت به شوی دا افسوس کومه دغه خلک هم د دې دعوه به کوي چې موږ مسلمانان یو څومره ظلم ته به د قیامت په ورځ رسول الله مبارک سره مخامخ کېږي څنګه او د دې پیشنګویي هم حضور پاک کړې ده
بلکہ یو روایت کے داسم راضی، یو روایت کے چې حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ له حضور پاک یو خوره ورکړې وه. وی ام سلمہ دا خوره دا شیشه کې ځان سره واله، وی دا الله رسول دا څه شی دی؟ وی دا چې په کومه ورځ باندې حضرت حسین شهید شي د خورې د ببي نه جوړېږي. یو روایت کې دام شته او یو روایت کې دام شته چې رسول الله مبارک او جړل یو سترګونه اوخ کې وبېدلې. نو صحابه وی الله رسوله ولې سترګونه اوخ کې وبېدلې؟ وی ما ته الله پاک دا خبره راښکاره کړه چې زما دا بچی و زما امت وجني. بادشاہ دپاره بادشاهي څونه خوږ شی دی، سلطنت دپاره څونه خوږ شی دی، د پیغمبر د نوستي نه زیات خوږ شی دی. مرګ د مسلمان ډېر لوی جرم. اللہ قرآن شریف کے فرمائی چې یو مسلمان نے مړ کو داسې شوه لکه چې ټول انسانیت ته وجل، کأنما قتل الناس جميعا. او دومره الله پاک په یو څیز نه خفه کېږي لکه د مسلمان په مرګ چې څونه خفه کېږي. الله وایي دا ټوله دنیا روانول په دې نه خفه کېږم، خو د مسلمان په مرګ ډېر خفه کېږي. نن سبا په ډېر معمولي څیزونو خلک لګیا دي یو بل وجري. څوک د اجرت دپاره د پیسو دپاره مړ کړي سړی، او د چا معمولي غوندې بغض حسدي او ډز والا ورکړي راشه وي توت د نور دی پکې وجنه، اگر چې پته رستو لګي څوک پټ نه پاتې کېږي. لیکن خدای له به څه جواب ورکړي؟ قبر له به ځې که به نه ځي؟ قیامت ورځ شته که نشته؟ مرګ ډېر ګران کار. حضور پاک فرمائی دا خلا د انسان مرګ دی یو موټی وینه چې د چا توی کړه د دو د جنت په منځ کې دا حایل دی، دی به جنت ته نه ځي. یو موټی وینه. او د قیامت پر ورځ باندې ناسیت القاتل بید المقتول، د مقتول به د قاتل دا سټوکې کلک نیولي، د سټوکي نه به نیولي او د الله دربار ته به راکاږي وي هذا قتلني، د ده وجلې ده وجلې. الله وی وجل خو زما کار دی، دا خو زه وجنم او ستا سوچ دا ما مړ کړم. دې وخت کې قاتل وي زه یې وجنم، زه دله ژوند ختموم. ژوند ختمونکي خو رب العالمین دی، ظالمه ته خو نه. نو قتل ډېر زیات خطرناک جرم دی. مسلمان وجل یو ماشوم کې یو ګوډاګی جوړ کړي او ته والا ګوډاګی روان کې هغه ماشوم څومره نخرې کوي، بس مکه څومره رغړي. بیا انسان غوندې اشرف المخلوقات انسان چې الله پیدا کو دی جوړ کو، او دا انسان چې کلمه وای، او دا انسان چې درود شریف وای، او دا انسان چې منځ کوي، او ظالمه ته په دره لګي وج دی. یا څومره علما دي خلک مړه کړل، څومره علما کرام څه ظلم نه کوي. پکار دا چې ته علم وکړې په بچي علم وکړې. نو یو کس په خپل بچي علم کړی دی او عالم ته جوړ شوی دی او امت ته ډېر لوی خیر روان دی. امت ته ښکلې عقیده کوي، عمل اخلاق او د پیغمبر دین ښیي، او ظالمه ډز دی ورکړه مړ دی که او خو دې شهید که خو ځان دې دوزخ ته ورسو. ډېر خطرناک شی دی زما وروڼو مرګ. سوچ نشته زموږ د خلکو په زړه کې مسلمان وجل. یو روایت کې مې لیدلی دي، خیر د عبرت دپاره ښه ده چې درته یې ویمه. حضرت آدم علیه السلام دوه زامن دی، یو قابیل او بل حابیل. نو هغه زمانه کې ودا و چې دوه به برغونې پیدا کېدل. نو قابیل سره خور پیدا شو او حابیل سره هم خور پیدا شو. نو هغې کې به قانون دا و چې دا چا سره به برغونې خور پیدا شو نو دې سره به نکاح نه صحیح کېدله. یو کال به چې کمرور خور پیدا شو او بل کار به رور خور پیدا شو، نو د هغه یو کال رور له به د دې بل کال دا خور په نکاح رشته، او د دې بل کال د رور له به د هغه بل کال خور په نکاح رشتله. نو قابیل سره خور پیدا شو، هغه لږه خوبصورته وه، او حابیل سره چې کومه خور پیدا شوه هم ښایسته وه، خوبصورته وه، خو هغسې به نه وه. نو آدم علیه السلام د خپل قانون مطابق قابیل ته وایي چې ستا خور به حابیل ته په نکاح کم او د حابیل خور به د تا ته په نکاح کم. قابیل وایي چې داسې نه کېږي، دا ما سره پیدا را او دا زما خوښه ده، دا به ما ته په نکاح کې. او حابیل پیشه او خپله خور یې پیشه، هغه هغه ته په نکاح کا. آدم علیه السلام یې ته خو د خدای د حکم نه خلاف ورزي کې، لکه اوس چې خپلې سکه خور سره نکاح منه ده، نو چې چا سره به کومه خور پیدا و نکاح منه وه، ستا نکاح نه کېږي د خپلې خور سره. ته به د حابیل خور سره نکاح کوي او حابیل به ستا خور سره نکاح کوي.
دوی نه منله نو آدم علیه السلام خبره خو حجت وه خو پیغمبر و خو د دې د زړه دپاره یو کار وکړه وی ښه د یو کار وکړئ صدقه وکړئ خیرات وکړئ چې د چا صدقه قبوله شوه به په حق او که د چا قبوله نه شوه به په ناحقه نو هغه زمانه کې به د صدقې د قبلېدو طریقه دا وه چې اور به راغی نو صدقه به یې خوړه حضور پاک فرمایي وی د ما نه مخکې امتونو کې به صدقه داسې قبلېده چې چا به صدقه وکړه اور به راغی او صدقه به یې وسوځوله به دا به د قبولیت نښه وه او چې د چا صدقه به اور ونه خوړه دا به د دې نښه وه چې دا قبوله نه ده وی زمونږ ضعف ته خدای وکتل زمونږ کمزورتیا ته الله وکتل نو خدای پاک زمونږ صدقه اوس به اور نه خوري مونږ دی جایزه کړه چې دا تاسو خورئ نو قابل ته وی تم صدقه وکړه او حابل ته وی تم وکړه نو قابل به فصل مسل کاره زمینداری کوله نو سسخامه غنم منم بیکار راواغېستل او هغه صدقه کړل او حابیل ګډان ساتل هغه یو ښه قیمتي اعلی ګډ راواغېسته ولالیک هغه صدقه کو نو اور راغی او د حابیل هغه ګډې وسوده او هغه یې وخوړه او د حابیل هغه یې ونه خوړه نو آدم علیه السلام ورته یې هم لیدل ګوره حابیل په حق او قابیله ته په ناحقه ستا خوره غله ورکوم د هغه خور تانه دې دوران کې آدم علیه السلام بیت الله ته راغی حج له وی چې د حج نه واپس دي غالبا تفسیر صحابي دا واقع لیکلی نور هم یو دو درې تفسیرونو کې شته دې د عبرت دپاره درته ویل چې د حج نه واپس ته ګوري نو اونو کې ازغي دي غني دي بعضې بوټي ته چې ګوتې چې میوه ترخه ده اوهو دا ولې دا خو لوی انقلاب راغلی دی مخکې خو په اونو کې هر یو کې میوه وه او خوږه وه چا کې میوه نشته چا کې ترخه ده یو بوټي کې غنې نه وي ازغي نو دې کې خو ازغي پیدا شوي دي دا څه مسله پېښه ده حضرت جبریل علیه السلام ولا راغی وی دا ستا یو زوی لګې شوی دی قابل او بل زوی درته وجلی دی نو الله پې دومره غصه شو چې په دنیا کې د اربونو کربونو بې شمېره اونو نه میوې ختمې کړې چا کې ازغي پیدا کړل او چا له میوې ترخې دون الله خبر شو د مسلمان په مرګ الله ډېر خفه کېږي ډېر زیات خفه کېږي په دومره په بل څیز نه خفه کېږم لکه انسان چې ما پیدا کو بیا ایمان مې ور نصیب کو مسلمان مې پیدا کو او ستې وجنې ظالمه په دې بیا ډېر ذات الله خفه کېږي دونه په الله خفه شو نو چې د انسان په مرګ الله خفه کېږي زمارو بیا انسان څوک دی انسان حضرت حسین دی انسان څوک دی د پیغمبر مبارک کچمالو دی انسان څوک دی د حضرت فاطمه بچی دی انسان څوک دی هغه دی چې رسول الله مبارک ولا په غوږونو کې بانګ او اقامت کړی دی انسان څوک دی هغه دی چې رسول الله مبارک په خوله کې ورته خپله مبارکه ژبه ایښودی انسان څوک دی هغه دی چې پیغمبر مبارک په دې دواړو کونډو به کېنول او انسان څوک دی هغه دی چې رسول الله مبارک په سجده به پروت و دا حسین به راغی د پاسه به پې ورختېده رسول الله مبارک به غږ نه کو چې که زه پاسم دا بچی ښکته ونه غورځېږي ورته به په سجده اوږده سجده پروت و چې د ما دا نوسې ښکته پرېونه ځي الله اکبر داسې انسان او بیا راځي او انسان یې وجني او ځان ته مسلمان هم وایي او د پیغمبر امتي هم وایي الله اکبر کائنات فرشتے دا اللہ انہیں بوٹی اسمان او زمکی بسونه جړلې وای حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې خوب می ولید او په خور کې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید لاس کې وسره شیشه ده او ډېر زیات پریشان دی او سر مبارک ببر دی مې د الله رسول ډېر پریشان ہے څه چل شوی دی وی شهدت قتل الحسین آنفا وی اوس د حسین قتل چې هغه شهید کړه هغه ځای ته تللی یم دا مشکات کې شته وګورئ عبیدالله ابن زیاد چې کوم گورنر د مکې د یزید طرف نه د هغې ظالم په ظلم شهید شو
او یوازې دې نه د خاندان نبوت د پیغمبر د بنو هاشم د خان نبوت 2 یا 3 کسان شهیدان شو 3 او سر یې پرې کړه سر د حضرت حسین او گورنر عبیدالله ابن زیاد دی یوړو نو چامکین وسره ونو د حسین رضی الله عنه د پوزه پیدا سیواله سره په کاسه کې وته پروتو او تنزنې وی خلک وی چې دا ډېر خشته دي نو او واقعي د رسول الله مبارک دواړه نو وسیو حضرت حسن د پیغمبر د نیمه پورته سره یو شان د حضور پاک د نامه نه پورته چې کم شکل حسن اق شانتی او د نامه نه لاندې د خپو پورې چې د حضور پاک کم انداز او شکل حضرت حسین اق سیو چوکا باندې داسې دا پوزه والا والا او تنزې کوم خلک وایي دا ښکلی څنګه ښکلی دی حضرت انس وایي ما ور ټوپ کړی مې لرې که عبیدالله ابن زیاد ظالمه دا چامکین دا چوکا زما دی د الله په ذات قسمي دا کومه پوزه چې ته نن په چوکا وې ما رسول الله مبارک لیږلی دی چې دا پوزه یې ښکل کړی داسې انسان نه به څه ګیله وکړي او بیا الله ته بدل واغېشته بیا قصه اوږده زه خو مختصر درته وایم په دغه عبیدالله ابن زیاد او په هغې الله بل را مسلط کا او ټول یې تک وسطرې کړل مړې کړل یو عالم وایي د دمشق په یو میدان کې د کوفه د غالبا او که دمشق ته خطا کېږم دا سرونه پراته د دې ګورنر عبیدالله ابن زیاد هم پکې پروت و وی چې ورلم یو مار او خلق په تماشا وی خلق وی جاءت غدراله اجدها راله وی په دې سرونو کې ګرځېده او دغه ګورنر عبیدالله ابن زیاد دا سپرې کړی سر په دې سپمیو کې به ننوته غیبه به شوه نو بیا به تېره ووته نو لا بړه نو بیا به دا اجدها راله خلکو به قد جاء دغه د بیا راله او بیا به د دې عبیدالله ابن زیاد د ګورنر په دې سپمو کې ورننوته وی څو ځله مې ولیدله چې په دې سپمو کې به یې ننوتېدله بدل خدای نه پرېږدي د رسول الله مبارک نصیبت شهید کې په ظلم او تا به خدای پرېږدي یو انسان چې شهید کې نو خدای دنه بدل پرېږدي دی نه یو مسلمان چې مړ کې مسلمان پرېږدي دی نه بیا د رسول الله مبارک نصیب حضور پاک فرمایلی دي فاطمه سیدة نساء الجنه فاطمه د جنت په سردارانو کې سردار ده والحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه او حسن و حسین د جنت د ځوانانو سرداران کوم انسانان چې په دنیا کې په ځوانۍ کې مړه دي د هغې سرداران به دا دواړه او رسول الله مبارک یو ځل وفرمایل چې څوک د حضرت حسن و حسین سره مینه کوي دا ما سره مینه ده ما سره مینه کوي الله سره مینه ده او چې څوک د حضرت حسن و حسین سره بغض کوي د ما سره بغض دی او چې ما سره څوک بغض کوي الله سره بغض کوي حسین مني وانا من حسین ما ته نږدې دی زه ده ته نږدې یم د یو بل جز یو ټوکړې یو حسین سبت من الاسباط اوهو دومره قدر عزت دی لکه د ډلې چې سړی قدر کوي یو لویه ډله ده دنه به خدای پاک بچی پیدا کوي یو لویه ډله به خدای پیدا کوي د دین هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ جنتیانو د ځوانانو سردار چې رسول الله مبارک د نجران عیسایان راغلي د نجران نو پیغمبر علیه السلام سره باسونه شروع کړل نو فیصله په دې وشوه چې مباهله وکړو مباهله څه ته وایي لکه تا ته یو سړی وي زه په حق یم او ته وایې زه په حق یم نو هغې دپاره قانون دا دی چې ته به هم خپل بچي راولی به هم راولي ته به هم ښځه راولي پردکی به هم راولي او جومات کې به کښېنې او خیره به وکړي که زه په حق یم داسې به ووایي نو خدای پاکه دې تباه کې او که دې په حق ما داسې به ووایي نو حضور پاک هغه عیسایانو ته ویې راځئ چې مباهله وکړي تاسو هم کښېنئ زه هم خپله ښځه بچي راولم تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا ځئ تاسو هم ښځه بچي راولئ زه به هم راولم
او په دې میدان به کینو ثم نبتهل فنجعل لعنت بس الله ته به جړاګانې وکړو او وبه چې خدای څوک په حق دی هغه بچ کو چې په ناجایز نو خدای ته تباه هغې وی ټیک رسول الله مبارک څوک راوستل حضرت فاطمه حضرت حسن حضرت حسین وفي روایت یو دی کې د علي نوم هم راځي او څادر یې ته ګیر چاپېره راته وکړه وی راشه تاسو هم راشه اوس به پته ولګي هغې ویارېدل نه جراني سایل وی نه نه توبه توبه دا چل نه حضور پاک او فرمایل که دی ما سره دا مباهله او دا خیره کړې وه اور به راغلی غونډ به سوځو څادر کې ځان سره دا بچي غیږ پټ کړل حضور پاک یو دل وی اللهم هؤلاء اهل بیتی دا زما اهل بیت دی فطهرهم تطهیرا یا خدای دوی خو د ګناه نه او د هر قسمه مصیبتونو جنجالونو نه پاک کا خدای یو ځل یو صحابي فرمایي چې رسول الله مبارک په لاره ته وی د حضرت فاطمې دروازې مخکې ودرېده او فاطمې له اواز وکړه لورې ما بچي راولېږه نو لګي سار شو وی د پوه شوم چې لمبی یې نو فاطمې دواړه ولمبول امیلونه یې وله غاړه کې واچول جامې ورته واچول او بیا را پرېښودل بار وی رسول الله مبارک ورته کېناسته او لاسونه یې ورته ارت کړله او دوی را منډې کړې حضور پاک ته ورته غاړه وتل څومره مینه دغه د مینې بچي د کربلا په میدان کې شهیدان شو اوبه یې غوښتلې اوبه هم ورته میلاو نه شوې او د خپلو خویندو او د لوڼو په منځ کې غریبانان لاړل شهیدان شو او سرونه ته پرې کړلی شو دا د عاشورې په نو د عاشورې ورځ سپېره نه ده هلکه جمعې په ورځ چې څوک مړه شي نو جمعې ورځ بختوره ده او دا سړی بختور دی جمعې ورځ خو سپېره نه ده که نه عرفې پر ورځ څوک مړه شي نو ته به څه وایې چې د عرفې ورځ سپېره ده نه دا سړی بختور و چې خدای د عرفې ورځ ورکړه نو ورځ سپېره نه ده حضرت حسین بختورو چې بختور ورځ ولا خدای پاک ورکړه حضرت حسین الله تقوا خو الله ولا شهادت ورکړه او بهترین ورځ ولا خدای پاک ورکړه دا شورې ورځ بعضې خلک په دې ورځ باندې دي په قبرونو بعد چې دا په شریعت کې ګناه ده څوک په قبرونو مسور داله چې دا په شریعت کې ګناه ده څوک قبرونو لذي وی حسن و حسین وی تگی تلی حسن خو نه دی خو یوازې حضرت حسین نو چې تگی تلی دی نو په قبر وباچې نو هلته رسي څه دا د خلکو رواجونه دي دا به نه کوي بس دوه څیزونه په دې ورځ باندې د پیغمبر مبارک سنت دي یو روژه نیول خو نهم هم ورسره ونیسئ او یو خپلو بچو له په دې لسمه ورځ باندې فراخه روزې ورکول او د حضرت حسین شهادت ځان ته رامخکې کول چې د حق دپاره او د باطل مقابله کې سر یې جوکاو نه که ټیټ یې نه که یزید ته سر یې ټیټ نه که سر یې اوچت که او دنیا ته یې وښودله چې په ما کې د خپل نیکه وینه ځلیږي زه باطل ته سر نشم ټیټولی سر دې کټ شي خو باطل ته به ټیټ نشي قرباني یې ورکړه عظیمه قرباني چې نن په دنیا نه هغه قرباني یادوي نو زما وروڼو دا شورې دا ورځ د غم ورځ نه ده په هغوی غم راغلی دی بېشکه نو هسې که د سړي زړه ته دا راشي چېرې ډېر زوی ظلم حضرت حسین سره شوی دی نو خامخا د انسان زړه دردېږي نه د جمعې په شپه څوک شهید شي او مړ شي نو زړه ته هغه درد راځي هغه غم زړه ته راځي خو دا به نه وي چې ورځ سپېره ده دا به نه وي چې دا شورې ورځ سپېره ده یا میاشت سپېره ده خامخا به چې د پیغمبر په نوسي څوک دړمن نه شي څوک پسه به دړمن کېږي خوله له خامخا هغه درد راځي خو زمونږ کار څه دی په دغه کې هغه دی چې کوم رسول الله مبارک کړی دی بس صحابه و کړی دی هغه به مونږ کوو نو انشاءالله نهمه لسمه چهارشنبه او زیارت راځي روژه به نیسي انشاءالله او زنانو ته مو وایه چې روژه ونیسي او دویم دا دی چې په لسمه ورځ زیارت په ورځ باندې خپلو بچو له پراخه روزي ورکوي بس دا دوه سنتونه دي هسې خو عام که څوک خیرات کوي د دې ورځې تخصیص پکې نشته اوکې د حضرت حسین رضی الله عنه او د کربلا شهیدانو پسې خیرات وکړي خو دا نه چې دغه خاص ورځ به یې کوو په بله ورځ به یې نه کوو ډېر خلک په دغه خاص ورځ باندې شربتونه کینو نه 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 په شریعت کې د ورځو تخصیص نشته د خیرات لپاره خیرات هر وخت کولی شي
او د خیرات ثواب مړو ته هر ټیم رسیدي شي. بهر کې دا خو مې د دې ورځې متعلق او د دې میاشتې متعلق یو څو خبرې درته وکړلې، خو ضمناً مې دا ټکي هم درته ویرونو چې مسلمان سره بغض مه ساتئ، مسلمان سره حسد مه ساتئ، د مسلمان د وینې په باندې خپل لاسونه مه ککړوئ د پیسو دپاره، دا کار مه کوئ. یو ورځ به الله له ورځئ بیا به څه کوئ؟ هغه ژوند ختمېدو والا بیا نه دی. دا خو که په لوږه هم تېره شي نو ختم به شي، دا خو که بې موټر هم تېر شي نو ختم به شي، لیکن هغه زندگی د قبر بیا ختمېدو والا نه ده، او د آخرت بیا ختمېدو والا نه ده، او د دوزخ بیا ختمېدو والا نه ده. نو د خدای قهر له دعوت مه ورکوه، الله سره جګړه مه کوه، الله سره جګړه نه شي کولی. نو د مسلمان په مرګ او د مسلمان په وینې تویېدو الله ډېر زیات خفه کېږي، ډېر زیات خفه کېږي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. یو هغه انسان وجلی شي چې د مرتد شي، ام ته به نه وجنې، حکومت اسلامي به درته وایي چې خپل حاکم ته به وایي دا مړ کا، حکومت اسلامي. دا خو به هر یو سړی وي دا مرتد دی او دا مرتد دی او راشه زه یې وجنم، نه قاضي به تحقیق کوي چې واقعي دا سړی د اسلام نه پس مرتد شوی دی او که نه دی. یو سړی د بل د نظریې خلاف دی دا خو مرتد دی ډز والا ورکا، یو سړی د بل د سوچ خلاف دی وایي دا خو مرتد دی ډز والا ورکا. دا خو فساد جوړ شي په ځمکه کې. یو هغه انسان چې هغه واده کړي او زنا وکړي هغه بیا وجلی شي، هم بادشاه به وجني، قاضي به وجني. او دریم هغه چې چا پلار ورور ملک او قصاصا نه وجني، قاضي به وجني. الله دې زموږ په دې وطن کې اسلامي نظام راوړي چې ملک د قرآن او د سنت نظام شي، نظام به ټیک ټاک شي. او چې ملک د قرآن او د سنت نظام نه نو خلک هم دغسې بیا لګیا دي کوي به نو ښه خبره نه ده. عمر ورای عدالت دی او کار څه دي لګیا وي خلک، ولې قاتل ته سزا نه میلاوي، مرتد ته اسلامي او شریعت کې سزا نه میلاوي، شرعي قانون شته نه. خدای زموږ په دې وطن کې شرعي محمدي نظام راولي صلی الله علیه وسلم. دعا کوي چې خدای پاک د حضرت حسین او د هغه چې څومره ملګري د کربلا د شهیدانو الله د هغوی روحونه او د هغوی شهادتونه د جنت په لویو مرتبو کې قبول او منظور کړي. او چې چا ورسره ظلم کړی دی هغه ظالمان خدای تا به رانیولي، خو خدای مونږ هم دنه سوال کوو په خپل قهر و غضب یې تباه و برباد کړي. د مسلمانان د وینې الله لاج وساتئ، د مسلمان د وجود لاج وساتئ، مسلمانان د قتل و قتال نه خدای په حفظ و امان کې وساتئ. د مسلمان وینه حرامه ده، مال اخیستلې په ناجایزه حرام دي، عزت اخیستلې حرام دي. رسول الله مبارک فرمایي خدای مسلمان د مسلمان د وینې د مال او د عزت نه په امن و امان کې وساتئ. یا الله پاکه مونږ ټول له د عاشورې دروازې او د نهمې ورځې د روجو او د خیرات او د صدقې او په بچو باندې د ښه طریقې سره خرچې کول او ډوډۍ خوړلو توفیق نصیب وګرځولې. تو کې څه بیماران دي الله تعالی شفا ورکړي. بعضې کسانو د درخواست کړی دی زموږ د دې باړې او د پېښور د علاقې نه بعضې ملګري راغلي دي، هغوی څه دعاګانې غوښتي دي. دعا وکړئ چې خدای پاک یې دعاګانې قبولې کړي. چاته مالی مشکلات دي، قرضدار دی، الله مالی مشکلات په خیر بدل کې او قرضونه اخلاص کې. د چا بچی نشته الله نارینه اولاد والا ورکړي. یو برادر دی د هغه یو ماشوم بجلی نیولی دی مړ دی، دعا کوي چې خدای پاک یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي، د هغې نعم البدل والا خدای پاک ورکړي. چاته چې خدای څه پریشانۍ دی الله په خوشحالو یې بدل کړي. یا الله ته زموږ نه راضي شي، خدای زموږ ټینشنونه په خوشحالو بدل کړي، الله زموږ حاجتونه پوره کړي، الله د ټولو مسلمانانو اتفاق نصیب کړي. خدای موږ د اختلافاتو او د فتنو نه په امن و امان کې وساتي. زموږ د جومات ته د مانځله د ډېر لرې لرې ځای نه خلک را روان دي، د ډېر لرې لرې ځای نه. دعا ورته وکړئ چې خدای پاک د ټولو په یو یو قدم اجرونه او برکتونه او خوشحالۍ نصیب کړي. او چې څومره زموږ دوستان دي، زه نومونه نه اخلم، د بعضې نومونه والمه نو بیا لږ نامناسبه ده. څومره چې موږ دوستان دي مونږ سره خیر ښېګړه کوي، جومات سره کوي، ذاتي مونږ سره مینه محبت او مینه ساتي. الله د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ نصیب کړي او د فتنو آفتونو نه په امن کې وساتي. زموږ د میلمنو چې څوک خدمت کوي په دې حجرو کې او زینه ولا ورکوي او د دې لارو په څو خدمت کوي، الله تعالی د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي، خیر او خوشحالي نصیبه کړي. او زموږ جومات کې مدرسه کې چې دا کم کار باقي پاتې دی، دعا کوي چې خدای پاک په خیر او په خوشحالۍ سره ته ورسولی کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جی دې ملګري پېښور نه راغلی دی او ټول دعا وکړئ چې څه حاجتونه یې خدای پوره کړي او د رحم د باران دپاره دعا وکړئ. الله د رحم باران وکړي، الله د رحم باران وکړي، الله د رحم باران وکړي.
مریضان دي الله دې ټولو له شفا ورکړي او روغ صحتونه دې ورکړي. یو ښځه یو کال پورې د خاوند په نکاح کې او بیا د خپلې مرضۍ طلاق والی او عدت او بالکل د عدت په تېری